بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یئ، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشاله و آباد ساته. امین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. زما عزتمندو، نن په دې ویډیو کې زه تاسو ته د سفر د میاشتې یوه خاص طاقتوره او روحاني وظیفه بیانوم. دا وظیفه تاسو 3 ورځې جاری وساتئ، ان شاء الله تعالی د ستاسو ژوند به الله جل شانه بدل کی. کله چې تاسو دا 3 ورځې وظیفه وکړئ نو تاسو ته به اندازه ولګي چې په دې کلماتو مبارکو کې الله جل شانه څومره لوی برکات، کمالات او اثرات کې ښودلي دي. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرین او سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو هسې هم ویډیو ګورئ، په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړی وي او دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم، هغه مستند وظایف چې مال خپل استادانو د هغې اجازه را کړې ده. زما عزتمندو، زما د حوصله افزایی لپاره ویډیو ضرور لایک کړئ، اعلان د کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شان نور خپل الفاظ تاسو منشن کوي ولیکئ، د دې لپاره چې مال حوصله افزایی ملاويږي او نور ډېر خپل وظایف ز تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو، کچره تاسو د سفر په دې میاش کې دا 3 ورځې وظیفه کول غواړئ نو ویډیو اخره پر وګورئ او سکپ کوئ ما. زما عزتمندو، د سفر میاش شروع شوې ده، دا د اسلامی کال 2مه میاشت ده. بعض خلک د دې میاشتې په حق له ډېرې غلطې عقیدې لري، خو زما عزتمندو داسې نه ده. هر میاش الله جل شانه د خپل بندگانو د پاره د فائدې والا میاش ګرځولې ده، نو دا میاش سپیره نه ده او نه په دې میاش کې سنوره غلط فهمي شته، بلکې زما عزتمندو مونږ ته پکار ده چې دا میاش مونږه قیمتي کو. دا چې تاسو ته دا کومه وظیفه خیمه چې هم په دې طریقه باندې مونږه دا وظیفه وکړو چې دا 3 ورځو وظیفه ده، ان شاء الله تعالی د دې میاشتې چې کوم برکات دي دا به تاسو ته حاصل شي. بس مکمل توجه او دیان سره، خشوع او وضو سره، د الله جل شانه په ذات باندې کامل برواسه سره دا وظیفه تاسو کوي. محترمو، دستاسو د رزق د تنگسیا مسله وي او په رزق کې او په مال دولت کې مبارکات نشتا، هم د دې د وجې نه تاسو پریشان یې، په ټینشن کې یې، نو دا د 3 ورځو وظیفه تاسو مکمل توجه دیان سره وکئ، ان شاء الله تعالی الله جل شانه به در باندې د رزق دروازې راکولو کی. دغه رنګ زما عزتمندو، د قرضو مسله وي او په قرضونو کې تاسو راګیر یې قرضونه باندې ډېر زیات وي او دا قرضونو نه د وتلو سلار تاسو ته په نظر باندې نه راځي، د دې لپاره د 3 ورځو د وظیفه په کومه طریقه چې زه تاسو ته بیانوم تاسو دا وکئ، ان شاء الله تعالی د ستاسو د قرض ادا کولو د لپاره الله جل شانه د غیبونه اسباب مهیا کی او د داسې ځای نه ستاسو قرض ادا شي چې ستاسو په وهم او ګمان کې به هم ناراضي. یا زما عزتمندو، کو څوک لا علاج بیمار وي، دوی خوري هو حقیقي نه، هر قسمه علاجونه وکړل خو شفا ورته نه ملاويږي، نو د هر قسمه لا علاج بیماری د پاره تاسو د وظیفه کولی شئ. یا زما عزتمندو، تاسو باندې بندش وي، رکاوټ وي او چې کوم کار هم تاسو شروع کوئ، کوم کار ته تاسو لاس اچوئ نو هغه سمې نه خوري، نو د دې لپاره هم تاسو د 3 ورځو وظیفه کولی شئ. یا زما عزتمندو، د تاسو زړه پریشان خالوي، هر ټیم خفګان کې ای،
پریشانه تکلیفونو کې ای او په دماغ باندې مو بوج وي حالانکه سم مسله نوي اسه به صدستا سو زړه خپوي نو زما عزتمندو دا وظیفه چې کوم دا تاسو وکي ان شاء الله تعالی تاسو زړه ته یو سکون راحت او آرام ملو شي زما عزتمندو باز زمونږ رونه او خويند دا ګیلاو شکوا کوي او دی دا وی چې یاره مونږه وظایف کوو زمونږه وظایف کار نه کوي زمونږه وظایف مونږه چې صدا پاره کوو نو دا غي دا پاره کار نه کوي نو زما عزتمندو د دې یو څو آداب دي چې دا غي د آداب او خیال وساتل شي نو تاسو وظیفه بیا خامخا هغه کار به ضرور کوي زما عزتمندو دا وظیفه دا خدای الله جل شانه نمونه دي دا قران عظیم الشان کلمات مبارکه دي دا خو مونږه الله تعالی سره تعلق جوړولو د پاره دا مونږ وایو مونږه د الله جل شانه خاص نمونه وظیفه وکړو د قران مجید د آیاتونو ورته وظیفه وکړو زما عزتمندو دې سره زمونږ الله تعالی سره یو تعلق جوړ شي نو چې کله زمونږ الله تعالی سره تعلق جوړ شي نو بیا مونږه دعا غواړو الله تعالی زمونږ دعاګانې قبلای دا نه چې زما عزتمندو مونږه د وظیفه وکړو زما د وظیفه به هم دا کار کوي زما عزتمندو زمونږ وظیفه به اله کار کوي چې مونږه یو څو خبرو خیال وساتو لومبه چې زمونږ نیت خالص وي دا او داس په حالت کې یعنی او داس شردا مونږه کړی وي یو پاک ځای کې مونږه ناس یو پاکه کپڑے مونږه چولې وي قبله طرف لزمونږه مخ وي دا رنګ زما عزتمندو درود شریف مونږه ته خامخا مخ کې اورستو وایو نو زما عزتمندو کله چې تاسو په دې شروط سره دا وظیفه او دا عمل جاری وساتئ نو تاسو بیا ګورئ چې الله جل شانه تاسو کارونه او تاسو مخې څنګه نه سمي زما عزتمندو رازم وظیفه طرف ته مکمل ترتیب او طریقې کار زتا سوتا بیانوم زما عزتمندو دا د سفر د میاشتې وظیفه ده درې ورځې په مخ باندې به تاسو د وظیفه کوي بچ په کوم ورځ باندې تاسو شروع کول غواړئ غونډه یو میاشت چې په کوم ورځ هم تاسو شروع کول غواړئ نو شروع کول شي او زما عزتمندو کله چې مو شروع کړو بیا به درې ورځې په مخ دا عمل به تاسو جاری ساتئ لومبه رز باندې به د ټولو نامخ کې یو لس پیرې تاسو درود شریف وای خدا د چې درود ابراهیمی وای بیا به الله جل شانه دا یو صفتی نوم دی یا فتاح یا فتاح یا فتاح دا بسل پیرې تاسو وای او بیا به اخره کې یو لس پیرې درود شریف وای زما عزتمند تاسو باندې الله جل شانه د بند رزق دروازې به در باندې را کولو کی او دا سه زینب الله جل شانه تاسو ته رزق درکې چې تاسو په خیال او ګمان کې وم ناراضي زما عزتمند دا خو د لومبه رضی وظیفه وا د دوی مې رضی وظیفه په دوی مرز باندې و بیا تاسو یو لس پیرې درود شریف وایي او بیا به الله جل شانه دا بل نوم یا وهاب دا به تاسو 100 مرتبه سل پیره به دا تاسو وای زما عزتمندو دا د قرض نه د نجات لپاره او د هر قسمه پریشانه تنګ نه د نجات لپاره دا اسم مبارکه چې کوم دی دا ډیر زیات مفید دی دا رنګ زما عزتمندو پدری مرز باندې و بیا د ټول مخ کې اول به تاسو یو لس پیرې درود شریف وایي او بیا به الله جل شانه دا دریم اسم مبارکه یا رزاق دا به تاسو سل پیری وایي اخره کې او بیا یو لس پیرې درود شریف وایي زما عزتمندو الله جل شانه به تاسو ته پر رزق کې کوشادګي راولي او بے پناه مال او دولت په الله جل شانه تاسو ته در نصیب کی دا رنګ زما عزتمند یو تعویذ هم ز تاسو ته په دې ویډیو کې هم تعویذ دادې چې تاسو به یو صفه کاغذ برا واخلي پاغه باندې به بسم الله الرحمن الرحیم ولیکه او یا رزاق دا به و پیره پاغه باندې ولیکه ځان سره به تاسو ساتي یا یو محفوظ ځای کې و پکور کې کېک دی ترکمه پرځه تاسو سره موجود وي الله جل شانه به تاسو ته په هر کار کې کامیابی درکړي او زما عزتمند د حرام خوراک نه
یعنی حرام خوري به نه کوي، دروغ نه، د غیبت نه او د سترګو د غلط استعمال نه به تاسو ځان بچ کوئ. نو بیا بس تاسو وظیفه کې ډېر لوی اثرات او کمالات الله جل شانه اچي. زما عزتمندو دا د 3 ورځو وظیفه د سفر د میاشتې چې ما تاسو ته ذکر کړله، امید لرم چې دا ویډیو د وظیفه مډر زیاته خوښ شي وي. که ویډیو مو خوښ شي وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. ملاوي ګم تاسو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره. تر هغه وخت پورې مال اجازه راکړئ. د لوی الله په امان.